السلام علیکم خوږو دوستانو په خیر رالاست خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست زه به نن تاسو ته دروښیم چې آیا زموږ موبایل سیټ چې کوم دی دا د پی ټي اس سره رجسټر دی او که نه دی رجسټر د هغه طریقه کار څه داسې دی چې موږ به داسې چم وکړو موږ به تر ټولو د مخه ډایلر له ولاړ شو یعنې چیرې چې موږ د موبایل خپل نمبر ډایل کوو دې ته ډایلر وایي داسې چم به وکړو ستوری به ووهو بیا به زینه ووهو بیا به صفر ووهو بیا به شپږ ووهو بیا زینه ووهو زه اوس زینه ځکه نه وهم چې ویم دایمي نمبر زما راښکاره کوي ځکه زه اوس ما د بل موبایل غلطه لیکلی دی زه به تاسو ته دروښیم دا نمبر چې دلته درښکاره کوي بېرته به ولاړ سئ دغه له دلته کوم پی ټي ای یو دغه دی د ایپ دې له به راست په دې ځای کې به هغه خپل نمبر ولیکئ صحیح دی زه اوس لیکم اوس دستې زه لیکم زه درښیم چې څنګه دا دی دا नंबर دلته لیکلی دی چیک کړئ صحیح شو دلته اوس رالی وای आपका मोबाइल डिवाइस PTA से تصدیق شده है یعنی ستا چې کوم دلته ایمی نمبر کې ووایي دا چې دی دا د PTA سره رجسټر شده دی که نه وي هغه به دلته لیکلی چې ستاسو ډیوایس چې دی د پی ټي اس سره تصدیق شده نه دی او پر کوم ځای چې دلته دا ټیک مارک نشان لګېدلی دی پر دې ځای باندې به دا زرغون خط چې دی د ټیک نشان چې پرې لګېدلی پر دې ځای به د کراس نشان لګېدلی دا ځای به سور وي داسې د کراس نشان به لګېدلی چې دغه چې رجسټر نه وي د پی ټي اس سره نو دا و زموږ د نن ورځې لنډ شان معلومات خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي که چیرې ستاسو خوښ شوی وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ یوه نړۍ مننه کور مو ودان خوږو دوستانو تاسو زموږ جی پی موبایل چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې د زنګ یا د ګینټۍ نشان هم ووهئ یوه نړۍ مننه